زمونږ د پښتنو په معاشره کې چې کله یو ماشوم را ځوان شي زلمی شي 15 کاله عمر به لري نشې به کوي بدکاریانو پسې به ګرځي هر قسمه لوبه به په هغه کې موجود وي معاشره کې به خلک هم تنګ وي په کور کې به تاسو هم تنګ یې ټول خاندان به پسې خبرې کوي هر چاته به هغه تکلیف رسوي نو بیا زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا یوه خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې مور پلار له خلک مشوره ورکړي وایي دله واده وکړي انشاءالله دی به ښه شي نو بیا زه په دې باندې نه پوهېږم چې مور یې نشي ښه کولی پلار یې نشي ښه کولی معاشره یې نشي ښه کولی خپل خپلوان یې نشي ښه کولی هر قسمه بدکاري په ده کې موجود وي نو دغه ماشومه چې تاسو دله 15 کاله عمر والا راولئ په ده کې داسې کم جادو دی چې دی به ورسره ښه شي په دې ځان پوهې کا چې خپلې غلطیانې مه پټوه ستا په دې معاشره کې ستا په دې کور کې د هلک رالوی شوی دی د ده لږ تربیت وکړه د دې واده مطلب دا نه دی چې صرف په ده کې صرف دا طاقت وي چې دی بچي راوړي په دې خبره ځان پوهه کا ده ته ریسپانسیبلټي پیژندل پکار دي چې ذمواري څه ته وایي دله عقل پکار دی دله شعور پکار دی د دې مطلب داسې دی چې یاره د یو ځنګل نه یا یو ځای کې ډېر زیات بوټي او ته یو بوټی را یو جدا کې او سایډ ته یې کړې هغه ته وې چې ربې ته دغه شانتې ځان له یو ځای جوړ کا دا ډېر مشکل کار دی په دې خبره باندې ځان پوه کا پردی خور لوره مه بربادوئ خپل بچی باندې بې ځایه ذمواريانې مه وراچوئ دا زه منم چې اسلامیک پوینټ اف ویو سره چې کله یو ماشوم زلمی شي پکار دی چې هغه له تاسو واده وکړئ هغه باندې تاسو ذمواري ور واچوئ خو دغه ذمواري د اولنۍ ورځې نه ستا حق دی چې دا بچی ته د دې خبرې ریسپانسبل کړي چې مور څوک ده پلار څوک دی ماشومان څوک دي ورونه څوک دي پتا کمی خبرې په مخ کې وړاندې راځي تاسو هم دغه شانتې پرېښی دی بیا پې پردی لور خوره تبه و برباد کوي هغه تاسو ته خیر کوي تاسو هغه ته خیر کوي هلک مور او پلار ته خیر کوي د دې څیزونو نه واوړئ د بچو ښه تربیت وکړئ د عقلي توګه باندې جوړ کړي د ذهن جوړ کړي چې د ذمواري وپېژني د مور او پلار وپېژني د ښه او بد وپېژني صرف د بچو دپاره داسې نه ده چې د صرف بچي راوړلی شي بس دی برابر دی داسې نه ده لږ غونته کې سوچ وکړئ لږ غونته کې فکر وکړئ په د خپله اکیډمۍ کې اکیډمي ستا کور دی د ماشوموالي نه بچي باندې ریسپانسبلیټیز ور واچوه دته عقل وښیه دته تمیز وښیه دته ښه او بد وښیه بعد کې تم تباه بچی دم تباه دی پردی لور خور چې دی ورته راوستې دی هغه دم تباه کړي نو ټول خاندان تباه او برباد شي سوچ وکړئ فکر وکړئ په دې څیز باندې کار وکړئ د خلکو کورونه مه ورانوئ یو جهان مننه